مونږه ویډیوز چرته کې ایډیټ کوو، یعنی څنګه مو کولی شو په کوم اپلیکیشن مو کولی شو چې کوم ویډیو مونږ د یوټیوب لپاره جوړ کړو، بیا دغه ویډیوګانې مونږ ایډیټ کوو، په دا کې بیک ګراوند کې مونږ سره میوزیک لګاو یا د سنور افیکټ لګاو، ټیکسټ پیډ لګاو یا د کټینګ کوم. نو څنګه مو کولی شو چې دا ویډیوګانې مونږ خپل ایډیټ کوو، یعنی دا کوم اپلیکیشن دی چې دا غي په مدد سره مونږ دا ویډیوګانې ایډیټ کولی شو. نو نن تاسو ته یو څو اپلیکیشن خیم د موبایل لپاره او تاسو ته کې لپټاپ یوز کوئ نو پای کې نو ټول تاسو د بیسیک نواله کومه د ایکسپرت او د های لیول پوری کومه اپلیکیشن چې دی دا غي ډاونلوډ کولو طریقه او کوم دی هغه ته خیم د ټول نمخ کې ټول نو ورکوټ شانتي اپلیکیشن په موبایل کې ایډیټینګ لپاره زیات تر چیز کیږي هغه د ان شارټ دلته ګورئ یو اپلیکیشن تاسو دلته کې خیم هغه د ان شارټ دویم اپلیکیشن چې کوم دی هغه د پاور ډایریکټر د دوه بالکل یو شانتي کې دی په دې کې کروما کی آپشن کوم چې گرین سکرین والا افیکټ کیږي یا د پویټری ویډیوګان کې ایډیټ کیږي یا د ولاګ ویډیوګان ټول د غلطي کې ان شارټ او ډبل چې کوم دی پاور ډایریکټر نو په دې دوه اپلیکیشن تاسو اسانه سره ایډیټینګ کولای شئ. دریم بیا تاسو ګورئ په ټیک ټاک کې تاسو هم د تر خلک ایډیټینګ کوي ډیر های لیول ایډیټینګ کوي. نو دې لپاره موبایل کې تاسو دا کوئ نه تاسو کاین ماستر باندې کوي کې زیاتره اپشن ډیر زیات سیوا دي. تاسو بیا ان شارټ دا کاین ماستر به تاسو یوز کولای شئ. بل دا د اپلیکیشن چې سونم دی دا که تاسو د غنا ډاونلوډوي د ګوګل پلی سٹور نه دا به فری ورژن وي، هغه تاسو ته نیم پنیو فیچر چې کوم وي دا لاک وي. نو که تاسو غواړئ د دې ټول فیچر تاسو یوز کړئ بالکل فری کې نو به تاسو ګوګل ته لاړ شئ او د موډ ورژن ډاونلوډ کړئ. نو تاسو کله دا اپلیکیشن سرچ کوئ ال تاسو لیکئ موډ اف کې نو دې کله تاسو موډ ورژن ډاونلوډ کړئ تاسو ټول ارسه ان لاک شي بالکل فری د سره ټول ارسه خلاصي به تاسو به بالکل ایډیټینګ کولای شئ. دغه نه خو اوس که تاسو بیا په دغه په ډایریکټر شو یو ان شارټ شو یو کاین ماستر شو دغه اوس اپلیکیشن چې دي د سره تاسو ډېر کول ایډیټینګ کولای شئ. بیا تاسو به وګورئ تاسو لږ های لیول ایډیټینګ کوئ نو بیا تاسو کوم اپلیکیشن یوز کوئ لپټاپ کې تاسو لپټاپ به یوز کوئ شئ فلمورا چونکه یو بیسیک ایډیټینګ سافټویر دی د خپل یوز کوم بالکل ایزی دی بالکل آسان. بیا تاسو وګورئ کوم اکثر دا واینز ویډیو تاسو ګورئ په دې کې زیاتره دا ایکشن والے سین نه دی واینز ولا کړي زیاتره خاص کر بونیر واینز تاسو ګورئ هغه چې کوم ایډیټینګ کوي نو هغه خپل وي اډر ایکشن سینز پکې وي نو دا ایډیټینګ لپاره کوم یوز کیږي دا لپاره یوز کوي هغه اډاب پریمیئر پرو او اډاب افټر افیکټ. نو په اډاب پریمیئر پرو او اډاب افټر افیکټ باندې تاسو بالکل های ایکسپرت ایډیټینګ کولای شئ. یا کوم موویز تاسو ګورئ کوم ډرامې ګورئ نو په دا کې هم اډاب افټر افیکټ اډاب پریمیئر پرو یوز کیږي. نو ما د نیو ریکوست دغه انفارمیشن زه تر خو پوښتنه کوله چې موږ خپل ایډیټینګ چیرته کوو دغه اپلیکیشن تاسو سره ما ټول شیر کړه ډاونلوډ کول طریقې ته خو ان شاء الله ملاقات کې بل نو ویډیو کې د لوی الله پامان.